بسم الله الرحمن الرحیم. د مبادئ الصرف په درس کې موږ تاسو تر دې ځای راورسېدو چې علمي صرف د درو قسمه کلماتو چې اسم فعل و حرف دی د اسماء څخه یوازې د معرب اسماء بحث کوي او په فعلونو کې د متصرف فعلونو بحث کوي. غیر متصرف یعنی هغه فعلونه چې د درو زمانو د یوې زمانې یا دوه زمانو صيغه لري د بلې زمانې لپاره یې نه لري، د هغو بحث نه کوي. دریم قسم کلمات چې حروف دي واما الحروف فلا يدرسها علم الصرف ابدا. حروف چې د هغو درس و څېړنه علمي صرف هیڅ نه کوي. مثلا تاسو په صرف کې حروف مشبه بالفعل و حروف جاره او دا شیان نه وینئ چې هغوی کې بحث ورباندې وشي. فعلم الصرف يدرس الأسماء المتمكنة أي المعربة. علم صرف بحث کوي د متمکن اسماء څخه. متمکن څه معنی؟ یعنی معرب چې اعراب ته ځای ورکوي، دا یو. بل والافعال المتصرفه او متصرف فعلونه. متصرف فعلونه کوم؟ یعنی لها ماض ومضارع وامر. هغه فعلونه چې ماضي مضارع او امر ولري د دغو بحث کوي. د مبني اسمونو بحث هم نه کوي او د جامد فعلونو بحث هم نه کوي. د حرف بحث خو هیڅکله نه کوي. القاعده د دې کتاب ترتیب داسې دی چې یو تشریح کوي، اول مثالونه راوړي، بیا تشریح کوي، بیا قاعده راوړي، په اخر کې خلاصه راوړي. نو قاعده د درو د خلاصه کړې وي. علم الصرف يدرس الكلمه. علم صرف درس و څېړنه د کلمې کوي خو خارج الجمله، بهر له جملې څخه. اما علم النحو فيدرسها داخل الجمله. علم نحو بیا دغه کلمه څېړي خو په داخل د جملې کې. نو دواړه د کلمې بحث کوي خو یو خارج الجمله او بل داخل الجمله. دا خارج و داخل ګوره په سره رنګ لیکلی چې د هغه د فرق و توپیر ټکی دغه دی. دویم يدرس علم الصرف حركات كل حرف من حروف الكلمة إلا الحرف الأخير. او درس څېړنه کوي علم صرف د حرکت د هر حرف د حروف د کلمې پرته د وروستي حرف. الذي کوم چې يدرسه علم النحو، هغه د وروستي حرف حرکت چې علم نحو درس څېړنه کوي. دغه یو ځای سره دی کار نه لري، دا نور حرکات دی بیانوي، البته د معرب اسمونو او د متصرف فعلونو. درېمه خبره يدرس علم الصرف الاسماء المتمكنه يعني الاسماء المعربه. علم صرف بحث کوي د اسماء متمكنه څخه یعنی اسماء معربه څخه والافعال المتصرفه او دارنګه متصرف فعلونه چې ماضي مضارع او امر لري. وسنو تطبیقات یعنی اجرا راوړو. اول وی انظر الى الامثله السابقه. هغه مخکنی مثالونه ته احب الطالب الذي يدرس. زه هغه طالب خوښوم چې درس وایي. دا په سره رنګ چې لیکلي دي په دغه مثالونو کې دا د صرف د موضوع څخه وتلي دي. الذي اسم موصول دی، مبني اسم دی، صرف بحث نه کوي. سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة. زه به دا نن ورځ مدرسې ته ځم. دلته بیا په دا سره رنګ چې لیکلي دي دا سین او دا اله خو حروف دي، هذا اسم اشاره د مبني اسم دی. نو د دې څخه هم صرف هیڅ بحث نه کوي. ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. زحمت ایستل په خبرو نه دی، بل هو بالعمل، بلکې په عمل باندې دی. دا هغه اولني مثالونه دي چې مستوي دي. په دې کې تاسو اوس وګورئ ليس په سره رنګ لیکلی دی، بل په سره رنګ لیکلی دی، هو او با. د سره رنګ والا چې دی د دې څخه علم صرف بحث نه کوي. ليس ولې
صرف بحث نه دی ځکه دا فعل جامد دی، یوازې د ماضي صيغه لري، مضارع او امر نه لري، گردان او وړون نه لري. بل دا د بل کلمه دا حرف دی، صرف د دې بحث نه کوي. هو ضمیر دی، دا مبني دی، د دې بحث نه کوي. بی حرف جر دی، د حرف بحث هم نه کوي. دا خو یو راته وشو. بل الآن ضع خطا تحت الكلمات التي يدرسها علم الصرف فيما يأتي. وای اوس نو ته کرښه کښېږده تر هغه کلماتو لاندې چې علم صرف یې لولي په راتلونکي بحث کې. یعنې اوس بیا یو څه کار ته وکړه، دغونې خو ما در وښوله. اوس به نو موږ راسو دې ته، دغه کې خو به دا انتخاب کړو چې کرښه اوس ورته کښېږدو. اول وایي خرج المعلم من الصف. معلم له صنفه ووتی. خرج فعل دی او فعل متصرف دی، دې څخه علمي صرف بحث کوي. المعلم اسم معرب، دا معلم اسم معرب فاعل ورته ورکړل شوی دی، دا هم علمي صرف بحث نه کوي. من حرف جر دی، نو دا د حرف څخه علمي صرف بحث نه کوي. دلته به کشف شو صف اسم معرب دی، بحث نه کوي. هو الله لا اله الا هو الحي القيوم. دی الله دی چې نشته هیڅ لایق د عبادت پرته له ده، دی تل ژوندی او انتظام چلونکی دی. دلته دا هو ضمیر دی، ضمیر مبني اسم دی، د دې څخه صرف بحث نه کوي. لا لنفي الجنس حرف دی، د حرف څخه هم صرف بحث نه کوي. الا هم حرف دی، د دې څخه صرف بحث نه کوي. هو بیا ضمیر دی، د دې څخه هم صرف بحث نه کوي. دا نور څخه بحث کوي. تاسو به کېدای شي پوښتنه پیدا شي دا اله خو هم مبني دی، دا خو هم مبني دی، لا لنفي الجنس اسم دی، دا هم باید بحث دی ونه کړي. خو یاد لرئ دا مبني اسمونه دوه ډوله، یو مبني دائمي دی، یو مبني عارضي دی. دا ضمائر و اسم اشاره او اسم موصول دا دائمي مبني دي چې هر ځایوي مبني وي. لکه هغه طالب ته قصه د خلکو وایي چې طالب ته چغه چې طالب زما کور نږدې دی، که کوم وخت وږی وي غږ کوه ډوډۍ درته راوړم. طالب ویل دې قید ته څه ضرورت شته چې هر وخت ما وینې زه وږی بس ډوډۍ راوړه. نو دا ضمیر و اسم اشاره و اسم موصول دا اسمونه دا دائمي مبني دي، هر ځای چې وینې مبني لکه هغه طالب. او د لا لنفي الجنس اسم دا تر څو چې دغه اله د لا لنفي الجنس اسم دلته خو مبني او چې د دې ځای دی وایستې، مثلا لا تجعل مع الله الها آخر، دلته بیا اوس ګوره مفعول به ورکړل شوی او دلته معرب دی، نو دا عارضي مبني دی. دارنګه منادا یا نوح، نوح دلته اوس چې منادا ده مبني دی، چې بل ځای واخله لقد ارسلنا نوحا سلام علی نوح. الته هم که ستاسې په یاد وي دا د مبني بحث چې دی کړی چې وایي تل مبني وي، هغې قاعده ده ذکر کړې وه، په داسې الفاظو ذکر کړې وه چې وایي هېڅکله حرکات نه قبلوي. دلته د ده په بحث کې یو ځای دا خبره تېره شوه. دغه الاسماء التي لا تتغير حركة الحرف الأخير منها أبدا، چې هېڅکله تغیر نه خوري، یعنې دائمي مبني وي. یعنې هلته د ابدا قید ورسره لګولی، نو دغه ټکی په نظر کې نیسي. ښه، اقرأ ما يفيدك في الدنيا والآخرة، ولوله هغه څه چې فایده درته کوي. دلته نو د فایده دلته د ګټې په معنا ده، هغه څه چې فایده درته کوي په دنیا او آخرت کې. دلته ما موصوله دی، موصولات مبني دي، د دې څه صرف بحث نه کوي. کاف ضمیر دی، ضمیر مبني دی، بحث نه کوي. فی حرف دی، صرف بحث نه کوي. واو حرف دی، صرف بحث نه کوي. دا نور څه بحث کوي. اوس راځو خلاصې ته وایي. الخلاصه، خلاصه دا ده چې اوس نه دا کلمه اول ویشلې ده، داسې چې تاسو ورته وګورئ، لږ به دا بحث دا صفحه کوچنۍ کړو چې ټول یار ووینئ. کلمه ویشل شوې ده، خو موږ تاسو معلومه ده چې وایي کلمه یو داخل الجمله یو خارج الجمله. داخل الجمله چې خو د نحوي بحث دی، یدرسها علم النحو، چې داخل الجمله څه د علم نحوي بحث دی، موږ کار نه ورسره. یعنې دا خو یو مخ ووتل داخل الجمله، د صرف د موضوع څخه ووتل.
خارج الجمله خو بیا کلمه درې قسمه ده، اسم فعل حرف. دا حرف خو یو وار ځینې وباسه، حرف خو لکه طالب 4 ځای بس دی وږی دی. ها خارج الجمله کلمه درې قسمه ده، نو درې قسمه دا حرف خو ځینې وباسه، حرف خو اول ور ځینې وباسه. لکه د حرف مثال تعریف یې ځینې کړی وی، هو کلمه لا معنا لها الا فی الجمله. حرف داسې کلمه ده چې معنا نه لري مګر دا چې په جمله کې دي. انور کتابو کې وایي چې لا یظهر معناها کاملا الا مع غیرها، کلمه لا یظهر معناها الا مع غیرها. معنا بشپړه نه ښکاره کېږي مګر د بلې کلمې په څنګ کې، د بلې کلمې په څنګ کې نه راغلي معنا بشپړه نه ښکاره کېږي. نو دلته هم دغسې وایي چې هو کلمه لا معنا لها الا فی الجمله، یعنی بشپړه معنا نه لري مګر داسې په جملې کې، مثل اله حمزه، حمزه استفهام مثلا. نو دا وایي لا یدرس علم الصرف، دې څه هم علم الصرف بحث نه کوي. صحیح شو؟ دا دوه خو وباسته چې په ژړ رنګ ولیکل. اوس نو اسم و فعل پاتې شو. اسم و فعل هم چې ګورې دوه حالته یې ورته لیکلي دي. یو د اسم تعریف هم دلته کړی چې وهو کلمه تدل على معنى دون زمن. اسم داسې یو کلمه ده چې دلالت کوي پر معنا باندې د زمانې پرته. ګوره مثلا احمد، محمود، دا پر دا شخص دلالت کوي خو زمانه نه ده ورسره ملحوظه. یا دلته مثال وکړئ انسان، زمانه نه پکې کارېږي. شجره، ونه، درخت، دلته زمانه نه ورسره مفهوم کې نه ورسره داخلېږي. او چې خرجه یخرج وګوره، ووتی، وځي، کتب لیکل یې وکړه، یکتب لیکل کوي، هلته زمانه ورسره شته. نو دغه اسم هم دوه حالته لري، یو معرب او بل مبني. نو هغه معرب تعریف یې کړی چې معرب متمکن تتغیر حرکت الحرف الاخیر فيه، تغییر خو حرکت حرف اخر ته کې اذا اختلف مکانه فی الجمله، چې کله ځای په جملې کې تغییر وکړي. مثال په توګه وګورئ، استاد څه وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد دلته په پیښ وایي اشهد ان محمدا رسول الله. دلته چې بیا ان پر راشي بیا د محمدون څخه محمدن ته ورسي، او بیا چې بل ځای وایي اللهم صل علی محمدن، علی چې پر راغی بیا محمدن وایي، دې ته معرب وایي. نو د دې بحث علمي صرف کوي. او بل مبني دی چې لا يتغير اخره ابدا، چې اخره هیڅ کله تغییر نه خوري، غیر متمکنه ورته وایي. ولا يدرس علم الصرف، نو د دې سم علم الصرف بحث نه کوي. او د اسم معرب څخه یې علم الصرف بحث کوي. صحیح، دا په زرغونه رنګ چې موږ لیکل ان د اسم دغه. او فعل هم تعریف ځینې کړی چې هو کلمه تدل على معنى مع زمن، یوه داسې کلمه ده چې دلالت کوي پر معنا د زمانې سره. کتب لیکل یې وکړه، هم پر لیکلو دلالت کوي، هم پر تېره زمانه دلالت کوي. یکتب لیکل کوي، دا هم پر لیکلو هم دلالت کوي، پر دا زمانه هم دلالت کوي چې اوس یا په راتلونکي. معنا چې لیکل دي، مع زمن چې تېره زمانه د راتلونکي زمانه. شو دا خو تعریف. فعل هم دوه ډوله دی، متصرف کوم یو ته وایي چې منه ماض و مضارع و امر. صحیح، نو يدرس علم الصرف، د دې درس څېړنه علم الصرف کوي. صحیح شو؟ او دا بل نو جامد غیر متصرف، مثل ليس، عصا. ليس اوس کله یلیسو نه لري، عصا یعصي نه لري، دا غیر متصرف یا جامد هم ورته وایي. نو دا لا يدرس علم الصرف، علم الصرف د دې درس نه کوي. نو تاسو اوس ولیدئ دا کلمه لږ بې لا نور هم کوچنۍ کړو چې یو ځای وویني. کلمه یو خارج الجمله یو داخل الجمله. خارج الجمله خو یو وار ووتل، داخل الجمله د صرف څخه هیڅ بحث نه کوي. اسم و فعل پاتې شي، اسم چې معرب وي صرف بحث نه کوي، او فعل چې متصرف صرف بحث نه کوي. او د مبني اسم او د جامد فعل څخه صرف بحث نه لري. انشاءالله چې سر به مو سره خلاص شوی. په دې هیله چې زده مو شي دا درس نو خلاص اوس، نوی درس به المیزان الصرفي دی، هغه نه بیا بل درس دی.